سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. یو ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې په کندهار کې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه ځانمرګي بریدګر غوښتل د کندهار ښار د شپږمې امنیتي حوزې امر په نښه کړي، خو تر هغې مخکې نن سهار نږدې 9 بجې تر پیژندنې وروسته د پولیسو له لوري په نښه شوی او ورسره جوخت چاودونکي توکي هم چاودېدلي دي. ویل کېږي د یادو چاودونکو توکو د چاودنې له امله یو ماشوم ټپي شوی دی. له 2 ورځو راهیسې د جوزجان په قوسچیپه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي دفاع وزارت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي په تېره شپنۍ جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده روښانه شوې. له دې سره سم د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم د چاڼیزو عملیاتو په پایله کې 11 طالبان وژل شوي او 19 یې ټپیان دي او همداراز یوه دولتي سرتیري هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نور یې ټپیان دي. د امریکا ولسمشر وایي له امریکا پرته افغانستان به د ترهګرو پر ازمېښت ځای بدل شي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ له یوه امریکایي خبري شبکې سره په خبرو کې زیاته کړې امریکایي قماندانانو ورته ویلي چې په افغانستان کې له ترهګرو سره مبارزه ښه ده تر دې چې له هغو سره په امریکا کې وجنګېږي. د نوموړي په وینا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتو په صورت کې به هم امریکا خپل څارګریز حضور په دې هېواد کې پیاوړی وساتي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د طالبانو تېره ورځنی ډله ییز برید په کلکه وغانده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې د طالبانو دغه برید له خپلو هیوادوالو سره یې بېاعتنایي ښیي. دغه بنسټ له طالبانو غوښتي چې د ولسي وګړو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي. د کابل ښار د 14مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې تېره ورځ ملي دفاع وزارت پر یو مرکز د 5 طالبانو په برید کې د 2 پوځیانو په ګډون 6 تنه وژل شوي او څه باندې 110 نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان وایي کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو مهالویش اعلان شي بیا به له افغاني جهتونو سره خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان زیاتوي په بین الافغاني خبرو کې له کابل ادارې سره د حکومت په حیث خبرې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د یوم پړاو خبرو نن 4مه ورځ ده او همداراز ټاکل شوې تر راتلونکو 5 ورځو پورې د آلمان او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو بل پړاو هم پیل شي. او د ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو یو شمېر سرتیرو سره په یوې چاودنه کې ټپي شو. دغه پیښه تېره ورځ د یادې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د نوموړي موټر په یوه ځای پر ځای شوي ماین وربرابر شو. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي په دې پیښه کې یو بل پولیس خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور یې ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.